خپل وطن خپل اختیار د اسد 24مه چې د 1440 کال د ذوالحجې د 28مې سره سمون کړي د افغانستان د فتح او ازادۍ ورځ ټولو هیوادوالو او وطنوالو ته دې ډېر ډېر مبارک وي. ستا په عشق کې لیوني سرونه زار شول، اوس رپېږه په وطن سپینه بیرغه. ای تر تورو خاورو لاندې قلندره، ای تر تورو خاورو لاندې قلندره، سر را پورته که ملا محمد عمره، سر را پورته که ملا محمد عمره. وای که سوله راغله زه به داسې زندګي کومه، که سوله راغله زه به داسې زندګي کومه، سهار به درس وایم ماښام به عسکري کومه. بسیار زیاد خوشحال هستیم دیگه. باور کنین دیگه روزی است که روز فتح است و نظام اسلامی و قانون اسلامی در کشور ما محکم شد و امید است که همیشه دائم مقام. خپل وطن خپل اختیار د اسد 24مه چې د 1440 کال د ذوالحجې د 28مې سره سمون کړي د افغانستان د فتح او ازادۍ ورځ ټولو هیوادوالو او وطنوالو ته دې ډېر ډېر مبارک وي. راغلي یو دارالامان ته او په دارالامان کې د ازادۍ د ورځې په پار دغلته نمایشونه ترسره کیږي. د اولمپیک کمیټه راغلې ده او مختلف ورزشکاران راغلي. دلته به خوندور نمایشونه نندارې ته وړاندې کوي، خوښي به لمانځي او ټول هیوادوال به په ګډه دغه ورځ یو بل سره په خوښۍ تیروي. ورسره څنګ کې یو بل ته به تبریکانې او د خوښۍ مبارکین ورکوي. له موږ سره اوسئ د بېلابېلو هیوادوالو او دلته له راغلیو وطنوالو سره غږیږو چې د ازادۍ ورځ ته څومره خوشحاله دي او څومره د ازادۍ د ورځې پر اهمیت پوهېږي. راتلونکو نسلونو ته دغه ورځ څنګه وړاندې کولی شو. اسد 24مه د افغانستان د خپلواکۍ ورځ مبارک. درنو لیدونکو، قاري صاحب الف الدین را سره ولاړ دی. له ده سره غږېږم چې د ازادۍ ورځ ته څومره خوشحاله دی او د دغې ورځې ارزښت ورته څومره مهم دی. الف الدین ستړی مه شي. خیر است، خوب هستین برادر؟ صحتتان خوب است انشالله. سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده هایی که برنامه شما رو بیننده هستند. ډېر زیاته مننه. راغلی د ازادۍ د ورځې د لمانځلو په پار دارالامان ته ډېر زیات هیوادوال راغلي. څومره خوشحاله؟ بسیار زیاد خوشحال هستیم دیگه. باور کنین دیگه روزی است که روز فتح است و نظام اسلامی و قانون اسلامی در کشور ما محکم شد و امید است که همیشه دائم قایم باشه. ستا په نظر او فکر دغه ورځ څه ارزښت لري او مفهوم یې څه دی؟ بسیار ارزش زیاد داره. البته تمام دوستایی که اینجا جمع شدن، اول پیامش است که ما میدانیم که روزی است که نظام اسلامی و قانون اسلامی در کشور ما در این روز پیاده شده و حکومت اسلامی سرپای ایستاده شده. د یو روښانه راتلونکي لپاره څومره هیله من کېږي کله چې ګوري هیوادوال دومره خوشحاله دي او دومره په پرامن فضا کې د ازادۍ ورځ لمانځي؟ البته واقعا جای خوشحالی است. میره گفته میتونیم که امیت روزهایی است که بسیار باید ما ارزش برش قائل شویم و ارزش برش بتیم، چرا که این روزهایی است که ما البته در همه روزها این روزها را ما افضلتر و بهتر میدانیم. هیوادوالو ته به ستاسو مبارکان یورو، بیا به له نورو هیوادوالو سره هم خبرې کوو. درست است انشاءالله. و این روز و به همه دوستا و هموطنان عزیز ما تبریک میگویم و امید است که نظام
اسلامی همیشه قایم دائم باشه و این نظام اسلامی ما یک روز شاهد ازی باشیم که بیت المقدس هم در دست خود بگیریم و آزادی را نصیب به دوستا و مسلمانایی که در کشور فلسطین قرار دارند ما بتانیم برسانیم و فتح پیروزی نصیب همه ما شود. ډېر زیاته مننه. درست، تشکر. الف الدین را سره وغږېده د ازادۍ د ورځې په اړه له نورو هېوادوالو سره هم غږېږو له موږ سره پاتې شئ. نصیب الله عادل را سره دی څو خوندور بیتونه ترې اورو تاسې هم را سره واورئ او خوند ترې واخلئ. عادل صاحب مهرباني ستاسې بیتونه اورو. بسم الله الرحمن الرحیم. ما وخت نه وخته ډېر په شوق باندې د یو څو بیتونه زه کله له ځان سره وایم او ماته ډېر خوند راکوي، له زړه راته ګران دي. وایي که سوله راغله زه به داسې زندګي کومه، که سوله راغله زه به داسې زندګي کومه، سهار به درس وایم ماښام به عسکري کومه. او د یو څو بیتونه نور دي. وایي څه د پوهنتون غمونه او څه اقتصادي مشکلات، څه د پوهنتون غمونه او څه اقتصادي مشکلات، لالا ژوند دی پکې خامخا راځي مشکلات. او مرجانې زه ترې ناامل او پېزوان نه غواړمه، مرجانې زه ترې ناامل او پېزوان نه غواړمه، مرجانې ماته مې معلوم دي د لالي مشکلات. مرجانې ماته مې معلوم دي د لالي مشکلات. مور خو مور ده، قربان مننه، تاسو ته خوشحاله ژوندي دي. بېکوره شي چې څوک په بېدرکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي. بېکوره شي چې څوک په بېدرکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي. زما د قام د کومې بدبختۍ به درته وایم، دلته کې چې څوک راظلمي کېږي په ټوپکو پسې ګرځي. ځوان را سره ولاړ دی او وایي چې زه درته شعرونه وایم او شوقانه شعرونه درته وایم، خو ما زه به درته داسې حماسي شعرونه ووایم، داسې بیتونه به درته ووایم چې اصلاحي وي. نو لومړی خو درته ستړي مه شي وایم، ستړی مه شي، هر کله راشي. خیر اوسه کور د آباد. او راځو ستاسې بیتونو ته، بیتونه دې اورو. بس مننه. د سترګو نه مې هغسې اوبه ځي او راځي، د سترګو نه مې هغسې اوبه ځي او راځي، ته چېرته یې زما درپسې زړه ځي او راځي. او د سلو جنکیو منځ کې نه ورخطا کېږم چې تا ته مخامخ شم رانه خوله ځي او راځي. او چې هغه جینۍ زه یې دعوهګیر ومه زما وه، چې هغه جینۍ زه یې دعوهګیر ومه زما وه، او فیصل اغوسه هم کره واړه ځي او راځي. مقصد تا ته لږ غیرت په کار دی. او زه باید ته ستا په یادو په تاګران شم، پټې سترګې چې دې دنیا روان شم، او زما قدر به هله در معلوم شي چې بنده د ټولحدو قبرستان شم. او چې اعلان زما د مرګ په غوږ واورې، بیا به جاړې سا به ډېر د زړه ارمان شم. او په ژوندون مې خیال کوه قاري صاحب لاله، په ژوندون مې خیال کوه قاري صاحب لاله، او په مرګ هسې باور نشته ستا قربان شم. او وروستۍ کې به زه یو بیت ووایم بیا به ځو صحیح ده، چې خپلې ځوانۍ خپلې ښکلا پسې مې زړه خوږېږي، خپلې ځوانۍ خپلې ښکلا پسې مې زړه خوږېږي، چې تا ته به یاد یم که نه، تا پسې مې زړه خوږېږي. ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. این روز بزرگ را که برای مسلمانان افغانستان روز پیروزی استقلال را برای همه فرد فرد افغانستان از پیر و جوان همه‌اش تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. دیگر برای کل دوستا و همشهریان خود این روز استقلال را مبارک می‌گم. از خداوند متعال خواسته و خواهانم که همیشه موفق و کامیابی افغانستان را برای ما نصیب ما بگرداند. کریم الله اکبري را سره ولاړ دی او دی هم د ازادۍ د ورځې د لمانځلو په خاطر دارالامان ته راغلی دی او دغه ښکلې ورځ به د ټولو هېوادوالو سره یو ځای په ګډه او خوښۍ سره لمانځي. له ده سره غږېږم چې څومره خوشحاله دی او د ازادۍ لمانځلو طریقه باید څه ډول وسي دی به راته دا وایي. اکبري صاحب ستړی مه شي. خیر اوسئ، تاسو ستړي مه شئ. د ازادۍ مبارۍ کې ټول افغانانو ته او ټول هېوادوالو ته وایو ډېره زیاته مننه زموږ له طرفه تاسو ته مبارکي. که دا راته ووایي د ازادۍ ورځ د څومره خوشحاله یې؟ والله یقیني د ازادۍ ورځ د ټول افغانان ټول مسلمانان خوشحاله دي. یقیني ډېر خوندوره ورځ ده. د ازادۍ ورځ ته چې راغلی ما چې کله ستا د ویښتان ولیدل ډېر زیات خوند یې راکړ. په دې دې څومره خواري کړې، څومره وخت کې دغه برابر شوي دي؟ یقیني دا خو د دوه نیم کاله کېږي چې ما ویښتان پرېښي ده
او ساعت هم خرچه ور باندې کوم کنه مصارف غواړي دا یې نو دار چې د وس کار نه دی واقعیت سره چې دغه خلک چې د افغان ولس لپاره خدمت کوي دغه خاورې لپاره خدمت کوي دوی کولی شي ځکه چې د هېواد ساتنه په دومره میړانه کوي په دومره خوښۍ سره کوي نو ویښتانو دا خو عادي خبره ده دا به راته وایې د ازادۍ ورځ لمانځل کېږي په مختلفو طریقو ستا په نظر باید څه ډول ولمانځل شي زه خو وایم چې داسې هغه شي چې مخالف کارونه پکې ونه شي ډزونه ونه شي پکې او خلک هېوادوال آزاد وګرځي او خپل چکر یې وهي هېوادوال هم چې پوښتنه کړې د امنیت نه ډېر زیات خوشحاله دي د سوکالۍ او دغې خوښ ژوند څخه ډېر راضي دي ستاسو په نظر د امنیت چارې څنګه روانې دي په خپله به تاسې نو په دغه برخې کار کړی حکومت کوم کار کړی ستاسو له نظره د هېواد امنیت اوس څنګه دی الحمدلله دلته خو اسلامي نظام ده او کوم مسؤلین ته چې خپل مسؤلیت ټاکل شوی ډېر په ښه ډول سره انشاءالله ادا کوي او الحمدلله امن ده چې پاینونه دي لارې هر شی انشاءالله امن ده او د هېوادوالو او د سربازانو یا ساتونکو چلند یو له بل سره څنګه دی څومره په مینه سره خبرې اترې کوي څومره په مینه سره مخ کېږي الحمدلله هغوی خو ډېر خپل منځ کې خپل ورورولي مخ ته بیایي او ډېر خوندوره رویه کوي ډېره زیاته مننه موږ سره د خبرې وکړې بیا د هم ازادي تا ته ستا ملګرو او زموږ ټولو مشرانو ته مبارک وي تاسو ته مبارک الله دې عزت خوشحاله اوسئ اکبري صاحب سره خبرې وکړې په ویښتانو نو ډېره زیاته خرچه کړې ده او ډېره خواري کړې ده واقعیت ښایسته ویښتان دي ښکلي ویښتان دي خدای دې ټول همداسې ښکلی لري ټول هېواد دې همداسې ښکلی اوسي له موږ سره پاتې شئ له نورو هېوادوالو سره به هم غږېږو او دغه د خوشحالۍ ورځ به یو په دوه کوو دا خوښي به یو په دوه کوو 24 اسد روز استقلال افغان ها مبارک. اوس به د باور په کابلی جانان راغلی وي اوس به د باور په کابلی جانان راغلی وي واورې راوړي تور پیکي کې له سالنګه ده نو خبره دا ده چې اوس واورې نشته دی وړی دی او ملګري راته شعرونه راوړي دي او ښه ډکه ځولۍ راوړې ده نو اوس به دی اورو او دی به ګورو چې څه وایي راته او انتخاب یې څه دی ستړی مه شي خیر اوس اول خو ټولو ملګرو ته د فتح مبارکي وایو خدای د هر کله سوکاله فتح راولي او یو چربیته در سره وای د مغرورې نړۍ جوړه سوسوالګره د مغرورې نړۍ جوړه سوسوالګره خپلواکي مو ترېنه واخیسته په نره ای تر تورو خاورو لاندې قلندره ای تر تورو خاورو لاندې قلندره سر راپورته که ملا محمد عمره سر راپورته که ملا محمد عمره او یو بله شعر ده وای دا چې غمجنې شوګیرې کوي دا چاته کوي دا چې غمجنې شوګیرې کوي دا چاته کوي دا چې غمجنې شوګیرې کوي دا چاته کوي په بیابان چې دومره شپې کوي دا چاته کوي او ته د خپل غمجن اواز رسول چاته غواړې زیرک صاحب ته د خپل غمجن اواز رسول چاته غواړې دا کله چې ټپې کوي دا چاته کوي لکه چې بیا د زړه بایللی دی او بیا مینې لکه چې بیا د زړه بایللی دی او بیا مینې خیر اوس زیرک صاحب لکه چې بیا د زړه بایللی دی او بیا مینې چې په سندرو کې ګیلې کوي دا چاته کوي په سندرو کې ګیلې کوي دا چاته کوي او زه به ورته وروستیو کې یو بیت ډالۍ کړم ستا د بیتونو ځواب به درکړم چې مهرباني له تا نه ښه ډېره مننه یاره مهرباني له تا نه ښه ډېره مننه یاره خیر دی په هر ځای کې مې مه کوه ستاینه یاره ډېره زیاته مننه ستا خبرې د سندرې او شکرې ترنم د له جادونه پسې زیات دی ما ته مه راکوه غم زړګی مې مات دی ته یې لخته د ګلاب په تا برسات دی د ترنم بلبل را سره ولاړ دی او غږوم یې چې څه وایي او په زمزمه کې به څه را باندې اورئ د خپل غږ خواږه را لورئ ستړی مه شي مننه ژوندی اوسئ لومړی خو دې د ازادۍ ورځ ډېره مبارک وي مننه تاسو دې هم د ازادۍ ورځ مبارک وي خوشحاله اوسئ په لنډو کې راځو ستاسو ترنم ته ترنم درنه اورو او ملګري هم درته په تمه دي چې څه به وایي مننه ژوندی اوسئ یو نظم دی راسره ترنم به یې بسم الله الرحمن مینا محبت نشته په زړه کې نفرتونه دي یا الله توبه داس عجیب وختونه دي یا الله توبه داس عجیب وختونه دي
مینا محبت نشته په زړه کې نفرتونه دي یا الله توبه توبه دا څه عجیب وختونه دي یا الله توبه توبه دا څه عجیب وختونه دي مینا محبت نکړي بچي د مور پلار سره سبا دوستانه کوي دنیا کې یار د یار سره سبا دوستانه کوي دنیا کې یار د یار سره هر طرف ته ګورم په دنیا کې فسادونه دي یا الله توبه توبه دا څه عجیب وختونه دي یا الله توبه توبه دا څه عجیب وختونه دي خلق بے وفا شل د وفا پر ځای جفا کوي هر ځای غیبتونه دي او بل پورې خندا کوي هر ځای غیبتونه دي او بل پورې خندا کوي نشته خوشحالي په دې دنیا کې ټول غمونه دي یا الله توبه توبه دا څه عجیب وختونه دي یا الله توبه توبه دا څه عجیب وختونه دي ښځې بازارونو کې ګرځېږي بیا یې شوله خدایه په دنیا کې راته ګرانه زندګي شوله خدایه په دنیا کې راته ګرانه زندګي شوله ناراضي خندا په خوله په زړه کې مې دردونه دي یا الله توبه توبه دا څه عجیب وختونه دي یا الله توبه توبه دا څه عجیب وختونه دي هر خواته غمونه دي دنیا کې خوشحالي نشته غلی غلی ژاړم سکون مې د زړګي نشته غلی غلی ژاړم سکون مې د زړګي نشته پورته مې الله ته په دعا دواړه لاسونه دي یا الله توبه توبه دا څه عجیب وختونه دي السلام علیکم ورحمت الله دا 47مه د ازادۍ ورځ مبارک شه سلامونه ملګرو جوړ په خیر لوګری را سره ناست دی او لوګری سره مې ګپ ولګاو سړی ډېر چالاک دی ما خو فکر وکړ لومړی کې که دا یې د لغمان څخه دی ځکه د لغمان خلک ډېر چالاک دي خو چې پوښتنه مې ترې وکړه وایي د لوګر یم او د لوګر د کوم ځای راغلی خروار ګورې داسې عجیبه نومونه شته دی کلیوال ساده نومونه چې د دې تر شا یو ډېره لویه فلسفه او کیسه بیا پرته وي چې کله د دې د راز پوښتنه وکړي دا خروار نوم ستاسې ځای ته ولې وایي تاریخ نه خبر دا ولې او که دا راته ووایې نن راغلی کابل دارالعمان ته څومره خوشحاله یې ډېره خوشحاله که نه څه لپاره راغلی همدغسې چې چکر لپاره راغلی نن د جمعې ورځ ده که نه او دې ځای ته هره جمعه تاسې راځئ که نه یوازې همدغه لومړۍ ورځ ده لومړۍ ورځ ده څه دې وکړل نن چکر یې څومره خوند واخیسته څه دې وخوړل عکسونه دې ویستل نه ویستل نه تر اوسه مې هېڅ شی نه همدا اوس راورسېدي نو ته به تر څو پورې دلته یې 5 بجو پورې 5 بجو نه بعد چې بېرته روانېږي لوګر ته به څو بجې رسېږئ 8 بجې 9 بجې لاره ډېره ده که لږه 3 ساعته لاره ده 3 ساعته لاره ده او نو ته خو چې مثلا اوس راغلی او دغه لږ وخت تېر کې بیرته روانېږي د دې چکر به بیا خوند څه نه تا نه تصویر ویستلی دی نه دې څه خوړلي دي نه دې کومه لوبه کړې ده اوس لوبه کوو نور ملګري شته سره څوک راغلي دي ورور مې راغلی د کاکا زوی مې راغلی او هغوی هم د دې چکر په خاطر راغلي دي که نه نن خو د افغانستان د ازادۍ ورځ هم د 47مه ده هغوی لږ چکر لپاره راغلي یعنې تاسې د ازادۍ ورځ هملته لوګر کې لمانځلې بیا راغلي او اوس نو هیوادوالو ته د ازادۍ مبارکي ووایه خبرې به پای ته ورسوو صحیح ده مبارک شه ازادۍ ورځ سړی نو خبرو کې هم داسې بند کېږي تعلیم دې کړی څومره 8 اوس دستي مکتب وایي بس په دې هیله چې ته زده کړې وکړې مخکې لاړ شي او د هیواد لپاره یو وطن جوړ شي او دغه هیواد لا ښه مخکې بوځي او راتلونکې رهبري ستاسې په غاړه ده نو کوشش وکړئ چې ډېرې زده کړې وکړئ صحیح ده کور مو ودان آباد اوسي مننه لوګری ورسره ناست و
او ډېر زیات خوشحاله ځکه دی چې چکر ته هم راغلی او ورسره څنګ کې د ازادۍ ورځ هم ده دوه خوشحالۍ نه چکر او ازادي دواړه چې سره یو ځای شي نو ډېر زیاته مزه کوي نور ملګري هم ورسره شته دی ورور یې هم ورسره راغلی دی خدای دې وکړي چې هېواد کې دغسې امن او خوښي وي تل او موږ ټولې ورځې دغسې په خوښۍ سره ولمانځو او په خوښۍ سره دغه ورځې تېرې کړو ګل وطندار ګل خبري ستړی مشي جوړه په خیر صد ښه ده وروره ډېره زیاته مننه مخکې د کیمرې نه راشي شاته تللې ولې والا مشکل نشته خو همداسې همداسې والا مال کېرېږي نه ډار خو نشته نه مشکل نشته الحمدلله اوس هم ما ته ښکاري چې رپېږي تاثیر خو نشته نه بیخي 100% او تا ویل یو څه درته خاص وایم څه به وي والا یو شعر وایم وای پیره والا که زلوفر یم ما ته دغه نامکشان مجبور کړی ده شعر کې هډوکي مات کړل او بل شعر شته نه خلاص خامخا یو څه خو به یې سوچ وکړه فارسی ده وایه میگه نه گل هستم نه گل موراز لوگر هستم بی جوره لوګری دی بې جوړې دی خدای دې درته خیر کوي نو قربان دی که نه نور کومه ډالۍ خو نشته نه بیا هم نه قربان دی پهلواني کوو هر څه ته حاضر دی او هیوادوال ته څه ډالۍ او مبارکي څه وایي والا روز استقلال به تمام مجاهدین مبارک باشه به امید صلح در سرتاسري در کشور واقعیت هیوادوال دومره خواږه دي چې ورسره ودرېږي نو ډېر زیات خوند کوي او انسان ډېر زیات خوشحالېږي د انسان هغه ډپریشن او سټرس دا له منځه ځي نو هیوادوالو سره به غېږ له موږ سره اوسې داسې جانانه خلک هم پکې شته دی ښه پهلوان هم ولیده پهلوان نو ډېر جانانه سړی دی او ډېره زیاته مننه بخیر باشي خوشحاله اوسئ مولوی صاحب عبدالولي نقشبندي راغلی دی له روزګانه مرکز یا سرخار کابل ته او د ازادۍ د ورځې د ارزښت د بیانولو لپاره به په رسمي غونډو کې ګډون کوي او د هیوادوالو سره په ګډه دغه ورځ لمانځي مولوي صاحب ستړي مه شئ خیر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الاتفاق رحمة والفراق عذاب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم مسلمانان ورونو دا خو الحمدلله په بار الحمدلله دا خو اسلامي امارت ته اسلامي نظام ده زموږ تی وطن ته الحمدلله استقلال او بر کامیابي الله جل جلاله را په نصیب کړي او الله را کړي ده دا خو زموږ تی لپاره د سخته د خوشحالۍ ورځې او شپې دي هغه سختې ورځې او شپې زموږ تی په یاد دي چې حتی په موږ تی باندې چاپې وي بمبارونه وو سختې ورځې وي په شمال کې د ظالمانو د لاسه موږ بندیان سو 50,000 مجاهدینو علماء حافظان قاریان د ظالمانو موږ سره ډېر سخته بربریت او ظلم او وحشت وکړي حتی د دوسته موږ سره وعده وکړه چې موږ تی سره وعده ده ولا کړه یه څه نه څه درڅه غواړو نه څه درسره کوو تاسې خپلو کورو ته اس ته ورسوم خو دوی ظالمانو موږ سره دمنه په انتهایي ظلمو کې له چتو یې راوغورځولو بندیخانو کې دمنه سکنجو باندې ووهلو زخمیان یې کوټ یې کړلو شهیدانو زخمیانو هر بربریت او ظلم سي او وحشت سي هغه دوی تر موږ سره وکړي موږ الحمدلله اوس الحمدلله دا شل کلنۍ مبارزه چې کوم افغانستان کې کوم افغانانو علماو طالبانو مجاهدینو خواص او عوامو کړې ده هغوی دغه استقلال موږ ته را په برخه کې را په نصیب یې کړي دغه کامیابي موږ ته الله راکړله الله دې نصر راځه موږ راځي الحمدلله په بار باندې موږ الحمدلله اوس خپل استقلال لرو او خپل استقلال دغه خپلو افغانانو سره لمانځو دا په شریعت توګه باندې نه بیجا دمنه چا سره وحشت یا ظلم یا دمنه بل بیکاري او بدګماني او بدعملي په دې شیانو باندې الحمدلله موږ ټولو هیوادوالو ته دا اطمینان ورکوو او دا متعهد او دا پیمان ورسره کړی چې موږ له الله سره وعده په دې باندې کړې چې پروردګار عالم تاسې کومه زندګي موږ ته راکړې موږ په خپل ژوند باندې ستا په دین باندې برقرار او ستا به دا په قرآن باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته حدیث او قرآن کې به موږ خپل وضاحت او خپل زندګي په واضح توګه د افغانانو په خدمت کې د خپل استقلالي ژوند موږ تېروو او تر پایه به د خپل ژوند
تر پایه رسوو په دغه خپل استقلال کې الله جل جلاله دې موږ ته د خپل استقلال ابد لپاره راوساتي. مولوي صاحب محترم، د دغې ورځې د ازادۍ د ورځې اصلي موخه، هدف او پیغام اسلامي امت ته په خاصه توګه افغاني ټولنې ته، هیوادوالو ته څه دی؟ هیوادوالو ته زموږ دا ده چې قرآن عظیم شان کې الله جل جلاله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ولئن شکرتم لزیدنکم ولئن کفرتم عذاب لشدید. تاسو الله جل جلاله فرمایي تاسو د خپل نعمت شکرانه الله ته ادا کړئ، الله جل جلاله به تاسو ته د نعمت در زیات کړي. نو موږ خپله هم الحمدلله زه په هر وخت کې په شپه کې که په ورځ کې والله العزیز په بار بار مې په ډېرو ځایو کې الله ته په دې ځللي سبال پروردګار تا غټ احسان له موږ سره وکړي. موږ په دې غټ احسان باندې له تا راضي ته ناراضه مه سي. افغانانو ته هم دغه دمنه پیغام ده چې دوی د الله جل جلاله دا د غټ نعمت د غټ استقلال او د غټ امنیت چې الله موږ ته راکړی ده د دې د شکرانې د ادا لپاره والاخر بس د شکرانې د ادا لپاره د کوشش وکړي او له د خپلو مجاهدینو سره له خپلو هیوادوالو سره د ښه زندګي او ښه تمدن او ښه اخلاق په ښه ګزاره باندې ښه ژوند وکړي. او موږ په خپله الحمدلله په کوم ارګانو کې چې کار کړی یې کوو الحمدلله موږ خپلو مجاهدینو وروڼو ته، مشرانو ته، کشرانو ته په هر وخت کې دا فرمان او دا پیغام ورکړی ده چې موږ ته کې که دینداري، تقوا او امنیت وو او وعده وه، په خپله وعده باندې وفا وه او د الله جلاله په دین باندې رښتیانی عمل وو، بیا په موږ کې هم د معبد لپاره هم ګټه وي هم به کامیابي وي. د افغانانو ته مو هم دا فرمان او دا پیغام ده چې دوی دمنه په خپل د الله تعالی جل جلاله د نعمت شکرانه ادا کړي او الله جل جلاله ته په خپل نعمت کې په خپل وخت باندې په خپل نعمت او قدرداني په خپل ځای باندې وکړي. موټروال په خپل موټروالۍ کې قدرداني وکړي بالغه او تاسو کلیوال په خپل کلیوالۍ کې، مساجد والا په خپل مسجدو کې د الله جل جلاله اطاعت او عبادت ته فرمانبردار اوسي او د خپل امراو اطاعت رښتیاني وکړي. په اخر کې د ازادۍ ورځې لمانځل باید څه ډول وي؟ په لنډو کې که راته ووایي دغه ځوانان، مشران، کوچنیان څه ډول دغه ورځ ولمانځي؟ د لمانځلو طریقه باید څه ډول اوسي؟ لمانځلو طریقه خو اصلي شرعي دا ده چې بذر بې ځایه پکې نه وي، لکه پخوا به چې خلکو دمنه پکان کول یا بې ځایه به ورونه شیانو ته اچول یا دمنه بې ځایه دمنه خلکو سره نر او ښځ به ګډ ورسره راتلې به لکه ستر و حیا و بې حجابي و بې حیایي به بیخي ډېره وه. باید چې دمنه حجاب د زنانو خپل حجاب په خپله پرده کې په خپله لاره په خپل کور په خپله زندګي په خپل ژوند وکړي او پاتې ماشومان په خپل ځای کې به لکه په ښه اخلاقو باندې مشران دمنه خپله وسیله ورسره وکړي. د خدای پیغمبر وایي سیل من قطعک واعفو من ظلمک، لکه راپاتې سو مشران په خپلو ځایو کې دمنه په خپلو افرادو باندې ښه ترحم وکړي او پاتې سو کوم ځای کې چې کوم څوک چا سره کوم یا په یوه لاره تېرېږي یا په یو دمنه یو جشن ته ورځي د خدای دپاره دا نیت وي، دا عزم وي، دا قصد وي چې دا ملت ته د افغانان دي، دا مظلومان دي 20 کاله کړېدلي او سړېدلي بس دا ځورېدلی کړېدلی ولس ته موږ خپل تعامل ورسره وکړو، خپل برداشت ورسره وکړو، د دوی سره دمه تر یو منځله پورې ځان ورسوو، بې ځایه نه بذر وکړو او نه بې ځایه دمنه دوی وځورو او نه خپل ځانونو دپاره ځور پیدا کړو. نو چې بې ځایه ځورېدل یا بې ځایه دمنه مصرفېدل په دې کې خو بیا بذر راځي او که د شریعت په چوکاټ کې دمنه تر کومه منځله کوم څوک ځانونه ورسوي، مسلمانان ورسوي، دا بیا تعاون ده. تعاون په نیکو کارو کې دا د الله تعالی حکم ده وتعاونوا بالبر والتقوى ولا تعاونوا بالإثم والعدوان او كما قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مقدس کې د غیر راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوي تاسو تر بل خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. باید سیده من خپل ملت ته منه یو شو باندې مأمور کو یو شی لارې وروښو او په ښه لارو ته یې دمنه راوبولو او پاتې سو د ښه لارې دمنه تمدن او ښه اخلاق او ښه زندګي ورته روښانه کړو، ورته ویښوي. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب چې موږ سره د ازادۍ ورځې پر ارزښت او د لمانځلو پر طریقو خبرې وکړې او خپل هغه احساسات مو هم راسره شریک کړو. مودان خیر اوسې، بارک الله. مننه. موږ خو خپله څه سره ستړی هم یم، موږ د اشغال پاور سر کې هلته بندي سو، بیا د بند بیا د ظالمانو تر چتره ایله کړلم. نو کله وایم چې دماغ ډېر ستړی بیا څه راباندې جبر هم وي، نو خبرې خامخا به څه سهو خطا کې راغلي، بس الله دې موږ ته عفو وکړي. نو ملت لپاره دا منه خامخا که خدای راکړی یو خبره داسې سوي چې هغه مسلمانان په هغه باندې ځورېږي، الله دې موږ ته عفو وکړي، دوی دې زموږ په خبرو باندې په خطا باندې موږ ته عفو وکړي. وما علینا الا البلاغ والمبین من الله التوفیق. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب، مودان خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. درنو لیدونکو، مولوي صاحب محترم چې له روزګانو راغلي او د ازادۍ د ورځې هغه اړوند خبرې ارزښت او احساسات خپل له تاسو سره شریک کړل. په وروستیو کې موږ هم له تاسو اجازه اخلو خو ازادي یعنې څه په وروستیو کې درته لنډ تعریف او لنډه پېژندنه کوم چې ازادي د نور د واک او اختیار څخه خلاصون
او په خپله خوښه اختیار کې ژوند کول، خو دغه اختیار باید د اسلامي قوانینو او چوکاټ سره سم او مناسب وي، برابر وي. نو د ازادۍ ساتلو لپاره کوشش وکړي، هلې ځلې وکړي، دغه پیغام او د دغې ورځې هغه اصلي مفهوم تر نورو ورسوي، تر راتلونکو نسلونو ورسوي، تر څو تل زموږ او ستاسو د راتلونکي نسل آزاد اوسیږي د فکري اشغاله، د فزیکي اشغاله او له دغه تړونونو خلاص اوسیږي او خپل ژوند په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرېږي د اسلام په چوکاټ کې. تر بیا چې د یو بل ملي ارزښت او تاریخي ورځې سره ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم، په پاک او متعال رب مو سپارم. ښې چارې، پاک الله مو